اکتوبر او د 11 اکتوبر و شهیدانو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې د 2 اکتوبر 1983 د شهیدانو په یاد کې وجوړ شوی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په یواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لویه کچه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده کوم چې د پاکستان د اساسي قانون په ضد یو غیر عیني عمل وو نو موږ په افغانستان کې پر روان جنگ باندې خواشنی څرګنده کړه او د سکیورټي کونسل څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاس وهنې د مخنیوي لپاره د گاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل سي. 40 کاله افغانانو د خپل وطن پر حریم باندې د خپل وطن پر اختیار باندې سرونه ورکړه. دا ثابته کړه چې افغانان د وطن اختیار نه پردي ته په لاس ورکوي او خپل لنډورو ته په لاس ورکوي. 40 کاله افغانانو دا ثابته کړه چې زما وطن پر ما ګران دی، لیکن افغانان اوس کمزوري دي. موږ دا وایو پښتونخوا ملي پارټۍ چې دا یو سلامتي کونسل دا 4-5 زورور خدای دی، دوی زورور دي. دا ټرمبمونه چې لري امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز. ته یې وایه چې افغانانو ته موږ کومک ورکړی و چې دی د خپلې ازادۍ دفاع وکړي. دوی 40 کاله دفاع وکړه، اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي، دوی یې نشي ګرځولی. ته یې مهرباني وکړئ دا 5 قوتونه امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز د افغانستان پر پولو ودرېږئ، یا د اقوام متحده فوج راواستوئ یا خپل فوجونه راواستوئ مخ د افغانستان او همسایګانو ته چې دلته به هېڅوک نه ځي. افغانستان کې به هېڅوک مداخلت نه کوي او افغانان ته وایي سره کښېنئ روغه وکړئ. په 2 میاشت کې به دا روغه وشي، په 2 میاشت کې به دا روغه وشي. خو که د افغانستان همسایګان معنا چین، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان چې د دې پر پولو د دې سکیورټي کونسل فوجونه ولګېږي یا د اقوام متحده فوجونه ولګېږي او نن ورته وایي چې وروره دا به نه ځي. که دا واو چې زه یې ولرم بس په افغانستان کې مداخلت نه کوي. بیا طالب ته ووایه، ډاکټر عبدالغني ته ووایه، کرزي صاحب ته ووایه، سیاف ته ووایه، ګلبدین ته ووایه، په دا د کښېني خپله روغه وکړي. په 2 میاشتې به افغانان خپله روغه وکړي. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته، خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی دی، کوم چې وو پنجابي، بلوچ او سندي ته خپلې صوبې ورکړې دي، خو پښتون قام یې په 4 برخو کې سره بېشلی دی. په څه خواریو پنجابي، پښتون، سندي، سرایکي یو آیین جوړ کړی دی، پر هغه زموږ اعتراض شته. هغه آیین پنجابي ته صوبه ورکړې ده، دغه آیین سندي ته صوبه ورکړې ده، دغه آیین د پښتانه یوې ټوکرې ته صوبه ورکړې ده، بلوچ ته یې صوبه ورکړه، زه هم په دغه کې ورپرېښوم. دا آیین پر له پورې پښتون په 4 ټوکرو کې تقسیم ساتلی دی. زه دلته د بلوچ سره تړلی یم، میاوالی اچکې په پنجاب کې اچولي دي، خیبر پښتونخوا یې ځان له صوبه ده، پر پاچا اوس جنګ دی. لا نه ده معلومه. د پښتونخوا ملي پارټۍ دا غوښتنه ده، دا یې له زمانو مطالبه ده او دا جایز هم ده، ضروري هم ده چې پر له پورې ټول پښتون وطن به په یوه صوبه کې که د چا زړه سوځي که نه سوځي، که د چا خوا بدېږي که نه بدېږي، دا به جوړېږي او د دې نوم به پښتونستان وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر په وینا او موږ د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي، هېڅوک و پښتون قام ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کیږي. و جلسې ته د پښتون قامي جرګې مشر نواب ایاز جوګزي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سیکرټري عبدالرؤف لالا او سېنیټر عثمان کاکړ ترڅنګ نورو وینا کوونکو هم ویناوې وکړې. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې پر انتخابي کمیشن باندې
له دې څخه له مخه هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلي دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي. یو څوک به د پښتون د افغان په باره کې دا الفاظو دا فیصلې به نه کړي. احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه کړه چې ونیسي د ټول جهان ملکونه. تکبیر انقلاب پښتونستان